हाजी साहब ने रोटी किया है कैसा कर रहा हाजी साहब ने रोटी किया है खड़े तैयार है वालेकुम अस्सलाम استاذ خيو استاذ يسيب بصوري सिर्फ 50 रुपए مالك يوسف كيرا ये वाले दो बदल किए मा ما بيجي من دايك كادر انا دیر में داری हमारे لاستيكي چریو खड़े करा لشپک میشته به دنیا بودنی خوان بخله کی استاذ سالور بلا كيرا شپکو مې نو لا لا بيا وتاوان كنا اه هذا لك انا مركا هذا تیار ہے هذه دار دوك خمسه هذا مركا لك شاف استاذ لك بالماني دي يار كان ده انا بيچاله ورته ته ما له پټه بلکې د شیندان سره مات کوم دا دې خوښه ته ما له دریم د برا چې تاسو راغله مولو کې بیا دریم مولو ته لك كم خيار خاطی داسې کار مو سره ونه کړ نن یو واز کو یو وینته ولا یو بازو ولا یو مانی کنه تا تمانی چیز غم ولا نم دې چا کې وټو چې ولا چې د منه مور ده ما خو د باندې خان کړو او ته برا باندې سفرې یم چې ما سره ګرځي چانس یم ته زما شاګرد له ټاپ غلځې ما باقي زه په کومه ما کار کوي ان څه به کو دي نه خو ما دې څه راځو په تمام هغه یو دي یا یو خو دې ته زه وای شکران نشي دا بغیر کوشش دې فوق لګي ها نو زه کارو با دا شي خاطر سره پاسې نو درې چې ما له ته دوا کا وغم مکه دا ته پیږي دا غم مکه را پاسې دې نو تاسو ته دې دا يو خبر لكم قولي ليشيتي لا صراحة ها أو كنا هو تغمق Jugula, namun di dukaan tu tu cina kacau lega. خبر شيء لا يدرى شابه تقول قولي خاصة تقول تيشي أو كان نبي وتم تشوش اللي خاص سيري أو بوجه لك أنا شابه شوف شابه شيخوني ما يقولوا او تكيف ما يقولوا او جا خيبه فلمانس كمان ولا استاذ سيخان بلا واپس وروړي هذا خو تشتي دا هغه په کلمو کې وو بس هغه ټکی دې په کلمو کې پاتې شو نو ما پیسې نه راکې پیسې پرې د خدای نه بس ته پټانه کې راپورټ پر سیخانو والا کړی زمانه دې کړه زمانه به کې راځي هم خدای پیسو نو مده کنه په خدای به اور کچو ستګ دو کې تانی ته اره دا شاګرد څه څه راوړل مسألة بكل مو أو تجيب كيف هذه الشيء تكون فيزا وركارة هذا شابه عليكم استاذ وعليكم السلام سيجي کېږي بس الحمد لله سره دواګانی یاره استاد ما ته ستاره چلو چاډي ځل صفت کړی وي دا موضوع په بدل کې راخچې یو خبر ته کوم د دې مخکې به خلکو شربت خاصو چا وته سنوي داسې چې خاصوم داسې چې ټول مردو به یا ساتي هم دا تو کاکا انډا پسولا پاپاندوسو او پراټا پسولا پاپاندوسو صحیح ده او دغه بچي پسولا خدای پاک سل دا غشو پسولا یاره والله چې موږ استاد موږ د نه سمو په دې دسته هغه مشتاق ساده لاس دقیقې پسې راځي ویم خپه کېږه ما تویټه چې ولا ما اشیره نه خو دې دی پورته لري صحیح ده صحیح دی ورش انا کې واندا وځو يواك دواء يا وكان بقى خلقت شيء وا يا يكون نيم بقى العروايا داسې چې په خځه ته وایې شپاره اچھا راوړه کنه یار بقى بقى خلقت شيء وتوقع بلا ولا كده شباب شباب يا ولد يا ولد زرع زرع شباب يا زلمه شباب عنده موجع
والله چې منم یې ښه داسې چې پخه چې ته به یې شپاړه چای راوړه که نه یار راوړه دې یو کپ بل وړل بیا ښه زر راځه ګلاس پزاوه که نه شاباش هې تا دی تباکا پراټه ونډم راوړه دا خو د جوارو ده دا د جوارو ده دا هغه راوله هذا سيدة ده أرسخ خريدة شيء سيدي لو خبطيك مو ده غنمو ولا شيء جواري ولا شيء ودينك قلت ده مرينا خدنا خدك عقاتك ده جوارو مزيدة سيدة وده كتل ده سيدة ده بس بوريكين هذا ده زبردست روستاي جديد كونك لما والله دي مشهور وصل لك انا يا هذا خويني على يا جميع الدار خيرات قبول داي تنسيب مستر سكاروكا تنسى زبو ولا تنسي وركم ده زغم مكا بخير هذا المولى زغم زغم يا روستاي والله جبلاس كذي وبير خوان ده زايقة ده بقى زايقة بس دواك ودوا أولي تغمك وا استاذ دا راته وای کنه چې د مخ کې خو لنګر منګر نه لري تاسو کاري پر اخوان بابا کې ما غون لنګر چلو ته نه دا ذکر خو پناس کې خواګم سی واري ځکه چې رحمان بابا قدر چا کړی دی کنه نو په وخت کې خپل نوري او الحمدلله تاسو په وخت کې نور کبي نشته تاسو کار څنګه و شیخ وا یره ډېر یک نمبر چې وته جو پراټه دا غي دا پاسه وا او انډ نه ما ته پته ورګه دا کور نه څنګه به ساتي الله دې دې زله کوستاجي سو به دې شو یره زه هم ځپره یره الله کو دې نور د پاکستان باچا چې ته دومره د غریبانو خلکو کې ځاتې الله دې بخراب وږي مهرباني تدې پرش لا مولادي بقهر اختك دا مسلمانان دي ما وتلقصتوي يمزا بريدا وده روان شو مسلمانان قولي وده كده خوا دقا تابا خده بيا راوي تخمك وا انتظار كاو مستا دسترگو ولي پناش ويتزما دسترگو خدايا پاکا یم په داسې حالاتو کې ما او په داسې ملک کې اوسېږم چې کوم روزګار ته لاس اچو د وینې خرابه سوزي او یو زما هغه زوی دی چې په کټ کې پروت دی نه نر دی او نه ښځه ده خو لکه روزه او د هوټل ته په خپله ودرېږه دا اوس خبره ده چاته ویل هم نه شي چې دا لکه خیر دی پرېږده خلک یو ځل ووایي دوه ځلې ووایي نو یو ځل مې له خولې نه وخوتل چې زه پرېږده ووتو 200 روپۍ ورته لږ شي ښکاري خو زمړه الله به دې په لاس راولي سزا نه کنه یم کوتانه ما دو پځه د 200 پځه باندې 2000 نه کنه نو زمانو متاجي ګونی اوري هوټل می څه کولو کړی سي دا ګر سریا او ته ورشه ما څه بچا هم سره نور ته خو په خپل پروت دي او بلا به شرمېږي کار روزګار به کوي خو یې بچیا دا یې کړلم کوتانه ما دا سکون تم بوله کنه اوري نو سپری پته ولګي ورا یار به کارونه کوي یو بچي به خوبونه کوي او داسې کپونه دي بچي چې ته زما روټۍ داسې تېره کړي اوس به ته پته ولګي که نه ولې خوند یې وکړه مه وازوه دا د بتې شم موټره خوله دې نیولې ده مه وازوه خوله ولې دادي پاسه غلطي کوي چې خر په شان راباندې کړي ویم غلطي په غلطي تا ده چې ما وي سهار هوټل ته راشه که نه ما له خامخا روز کې څوک تاوان راکوي نن هم یو دوه راغی تاوان یې راکړ تا زه روزګار روان یم روزګارو د څه د سوپو داسې کار به وکړي قصاب له به لاړ شي او ورته پلان مې غټه کولمه غواړي په کولمه به څه کوو سوپ پکې تیاروم که نه سمبره په هغې کې خلک سرګانې چې ته پکې کولمې اچې یا بچې دا غټه کولمه نه ده دا چې که ښځې په حکم او پوټي یې پرې کړمه او دا په سوپو کې داسې ولري په غول پاکستان کې به یادي دا سوپو اورې د غټې کولمې سوپو او کوم کې به خرڅول اسان دي که نه جینکوس کولمه مخې ته به کښېني اورې او په 10 روپۍ په خرڅې ځان ته نه کښېنم ښه جینکوس کولمه مخې ته بیا به راپسې خاندي څوک جینکې د جینکې اوس پته څه کوي چې پسه ګوره دا ښه ما ټوټه پونه سړی ګوره دارې ما اوس ما خود یې لخوا ما خود یې لخوا پسه ایسته
السلام علیکم. وعلیکم السلام، په خیر لکه څنګه کاکا؟ الحمدلله ستا دعاګانې دي. داسې کار دی که نه یو پنځه ګزه کورمه راکړه. ای د خدای تعالی ظالمه دا د پورې دوکان ته نه راغلی یو، دا د قصابې دوکان ته راغلی، دلته کې غوښې میلاویږي او لرې میلاویږي، خو دا په کیلوګانو میلاویږي ښه که نه؟ ښه. او دا راته ووایه په کورمه کې څه یو؟ کورمه سوپ وکړو. ای هی 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 د کبانو تانکوجا سوپ نه دی یو، دا خلک د چرګانو نه جوړوي ښه که نه؟ چرګانو دا د کورمو نه جوړوي یو. ما ته څه پته وه، خو پلار مې راته وایي کورمه یې راوړه نو سوپ وکړې وړو. وکشه مړه د خدای تعالی ظالمه څه په قمقل باندې اورېدلو. وکشه دا وایه کمکه ټیکه شي دا لیونیه هلک پسې دی او ته پسې مړه یو. چانسي نن خو به کلمه ښه غواړي ځکه چې ښه غواړي سپوره مې را باندې ووایي. او بالکل نن ښایسته ورځ ده که نه بس صرف خوراک کوم. وایم چانسي ما ته چې ګرځې مزې کوه مزې، وایم بېګاله به چې کوم انشاءالله ستا رزق نه ته نه کېږي. ټولې باندې کېږي پاخام یې خورو نه ته. خدای دې بېخو بنیادو به په تا باندې خو ما وازګې وخوړې، کلیجي مې را باندې وخوړه، هلته پراټې مې را باندې وخوړې او بیا ته نه مړېږي. بس وشو که نه باطل مه کوه که نه. بې بنیادو بچي دا چې ګڼې چې په ګسانه راوړه خلکو یې په ګسانه ورکوي او موږ یې نه راکوي. پته نه لګي چې موږ ورته څه ویلي دي یاره. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې مړدکیا؟ څنګه یار؟ سره ځان لري چې کوم دینو نولې جوړ کړی ځان سره خبرې کوي، څه چل شوي دي؟ نوړې به مې جوړ کړي دي ما دا چې ګونې په بې خزه اړولې ما. څه چل شوي دي بیا؟ بیا څه چل شوي؟ وایم راته وی چې لاړه کولمې راوړه وي سوپ پکې اچو. هغه سړي راله نه راکولې زه په ګزانه نه خرڅوم. کلمې په ګزانه؟ نو د خدای نیکبخته نه په ګزانه ویل نه خرڅي، دا زړو څه قصاب نو چانسي ځکه چې کلمې خو اوږدې اوږدې وي، دا خو چې په ګزانه نه خرڅي خو تاوان کوي. تیار کړي دي او موږ یې نه راکوي. یو کار وکړه مړه مړدکي غم مه کوه، قصابان ښه ډېر دي. د بردو په بازار کې جانان نه دی قصاب، هغه له بله دې ورولېږم د دغه نیکه به هم ورکړي، ورکوله پیسې. نه مړه په داسې بادونه تښتي. مړه زه را سره ولاړ نه یم. مسلمانه فرض دی چې په ګزانه خرڅېږي او ته چې چا له تللی وي د سم پلک سترګې. داسې کار وکړو چې راشه دی خوا داسې کار به وکړي جانان قصاب له ورشه او ته یې پنځه ګزه پنځه ګزه کلمې راکړه. جانانه خو زمونږ ډېر خوږ دی. ځه ورشه ځه څنګه دغه مه ما دې به ګپ نه کوو ښه. مړدکیه د خدای نیکبخته ما ته به دې ویلو دومره دې ځان له سر خراب کړو، ما به دله په منډه نو موږ ته څه پته وه یاره، خو دا چې ګل خو بل واچو او زه لاړم. مړه ستا را دا جګول نه دی، دا هم ډېر قمقه سړی داسې کار وکړه که نه دا مالټه واله ته دا مالټه خوره او زه ورته مور له مې لګي ګنېری رالم او واپس راځم. ښه ده صحیح ده ځئ راځه ګوره هېڅ ټوکې ښه او نه تښتي. ټوکې راځم بچي دلته کې ودرېږه. صحیح ده ځه مالټه به خورو نو خدای نیکبخته چاته لوټ نه کړي یاره. سړي غوړکل ده. نه جوړې وړه دا ورغله پلار راولم ښه. هذا خدایا پاکه پاسه دا ایله په شاو خلدي نیولې کلمې څه کړې؟ څنګه دې ګوله ما ورته وی که نه چې یو پنځه ګزه کلمه راکړه. چاته دې؟ وایم هغه کلمه واله ته. خلقته که په ګزانه خو څوک کلمې نه خرڅوي، هلک ورته چې یو 5 کیلو راکړه، خو دا چې اوس پیسې راکړه. پیسې کم دي؟ ولې؟ پیسې خو رانه هغه 2 کسانو واخیستې.